السلام علیکم مرګرو، زه عمران علي او تاسو ګورئ پښتو ټایمز. په نننۍ ویډیو کې به موږ په انپیج کې د اردو لیکلو بنیادی اصول زده کوو چې په انپیج کې به موږ اردو څنګه لیکو. نو راځئ چې زده کوو. ټول اول چې کله چې موږ اردو لیکو نو په اردو کې څه الفاظ داسې وي چې هغه پکې جدا لیکل کېږي، نو ټول الفاظ چې وي هغه یو ځای لیکل کېږي. او چې کوم موږ انګلیش ته وګورو نو په انګلیش کې هر یو لفظ جدا جدا لیکل کېږي. مثلا زه اوس لیکم چې پاکستان PAK، پی هم جدا دی، A هم جدا دی، او K هم جدا دی، I هم جدا دی، S هم جدا دی، او T هم جدا دی، او A او N هم جدا جدا لیکل کېږي. اوس دغه پاکستان چې زه په اردو کې لیکم نو هغه به زه داسې لیکم: پی او الف یو ځای ولیکل شول، او کاف سین ت او الف دا جدا ولیکل شول، او نون ت جدا راغی. اوس چې په دې پسې زه بل لفظ لیکم نو هغې به سپیس ورکوم، نو بل لفظ به هغه لیکلی کېږي. مطلب پاکستان زنده باد. نو دغه شان په دې کې په انګلیش لیکلو کې او په اردو کې دغه فرق وي چې څه الفاظ داسې وي د اردو چې هغه جدا جدا لیکلی کېږي، او څه داسې وي چې هغه یو ځای لیکلی کېږي. اوس به راشو چې خپل مین ټاپک ته. اوس په دې کې زه لیکم چې بل ټکی لیکم چې پښتون، نو پی مې ولیکو، خا مې ولیکله، تی و او نون مې چې کوم دی جدا ولیکو. دا اوس یو لفظ شو. چې کله زما سره یو لفظ کمپلیټ شي، مثلا پښتون ما ولیکو، اوس زه بل لفظ لیکم نو د کیبورډ چې کوم سپیس بټن دی په هغې به یو وارې کلیک کوم، په هغه به یو پیر دباوم، نو بل لفظ به الو زما سره جدا لیکلی کېږي. که فرض که زه سپیس بټن باندې نه کلیک کوم نو هغه لفظ چې کوم دی نو هغه به د دې نون سره یو ځای کېږي. مثلا ما گاف ولیکو، لام مې ولیکو، نو نون لیکم، دا ټول لفظ یو ځای کېږي. تر څو پورې لیکل کوم او سپیس پکې نه دباوم نو دا به یو ځای راځي. جدا به نه راځي بلکې یو ځای کې به نښتې وي او هغه لفظ چې کوم وي هغه خرابېږي. نو بیک سپیس باندې به راشم، کله چې زه واپس راځم نو په بیک سپیس به راځم. نو دا زه دلته واپس رالم. اوس ما دا نون لیکلی و، زه سپیس دباوم، د کیبورډ سپیس بټن باندې ما کلیک کو، سپیس دباوم، که بل ټکی لیکم نو به د دې نه جدا راځي. دې مې ولیکو، بیا به سپیس ولیکم، آباد به ولیکم، آباد مې ولیکو، بیا جدا راغی، بیا مې سپیس دباو کو، او وی لیکم نو بیا مې سپیس دباو کو، نو جدا راغل. پښتون دی آباد وی مې ولیکو، دا راغی زما سره پښتون دی آباد وي. اوس که زه د کیبورډ په سپیس بټن باندې کلیک کوم، دا کوم غټ بټن چې دی په مخه کلیک کوم، نو دی به یو بټن به دی مخکې راځي، یو نقطه به مخکې راځي. او که فرض که زه بیک سپیس باندې راشم او کوم دا ټیب بټن چې دی په کیبورډ کې په دې باندې کلیک کوم، نو دی به ټوپ وایي. نو بیک سپیس باندې به بیا راشم، واپس رانم خپل ځای ته بیا. اوس زه یم چې زه دې لاندې کرښې ته کوشم، دلته مې لیکلې وکړې، اوس په دې لاندې ځای کې لیکلې کوم، نو بیا به انټر باندې به زه بل لاین ته بلې کرښې ته کوزېږم. مثلا اوس ما انټر باندې کلیک کو، زه بل بټن ته رالم، بیا مې انټر کو، بیا ښکته رالم، نور ښکته رالم، بیا به انټر مې دباو کو، بیا نور ښکته رالم، بیا مې انټر دباو کو، نور، نو دا به دغه شان په ښکته راځي په انټر بټن باندې. زه اوس بیا غواړم چې خپل ځای ته واپس راشم، هغه په دوو طریقو کېږي. یو اوس د ماوس، زما سره چې کوم ماوس بټن دی په هغې په رایټ باندې دلته کلیک کوم، نو دلته راتلی شم، په بیک سپیس باندې هم راتلی شم. بیک سپیس باندې ما کلیک کو، دلته زه خپل ځای ته واپس رالم په بیک سپیس باندې. اوس دا زما سره دا کوم ایرو بټن چې دی باندې زه اخوا دېخوا هم تلی شم، او ښکته بره هم په دې باندې واپس هم راتلی شم او مخکې هم تلی شم. بیک سپیس چې ما سره کوم بټن دی هغه زما سره چې شاته کوم ټکي وي، الفاظ وي، په بیک سپیس باندې هغه ډیلیټ کېږي. مطلب مثلا زما سره دا لیکلي دي، دا زه ډیلیټ کوم، نو دلته رالم، واپس بیک سپیس رالم، نو دا به دغه شان ډیلیټ کېږي. اوس زما سره اوس دا ماوس بټن رالم، ماوس رایټ باندې دلته کلیک کوم، دا زما سره مخکې دي، دا به زه په ډیلیټ کیبورډ کې زما سره کوم ډیلیټ بټن دی په هغې باندې کلیک کوم، نو دا مخکې الفاظ چې کوم دي دا زما سره په دې باندې ډیلیټ کېږي. زما سره شاته کوم الفاظ یا په بیک سپیس باندې ډیلیټ کېږي، بیک سپیس باندې ډیلیټ کېږي، او مخکې چې کوم الفاظ وي، ماوس د دې نښې نه مخکې چې کوم الفاظ وي نو زموږ سره په ډیلیټ کیبورډ په ډیلیټ بټن باندې ډیلیټ کېږي. خو زه غواړم چې دا ټول ډیلیټ کړم، نو په کنټرول آل باندې زما سره هم سلیکټ کېږي.
کنټرول او ا باندې کلیک کوم نو ټول زما سره سلیکټ شي او کله چې د کیبورډ ډیلیټ بٹن دباو کوم نو دا زما سره ټول بیا ډیلیټ شي. کنټرول زد باندې زه واپس رالم. ها اوس سلیکشن زما سره بیا په کنټرول ا باندې زما سره سلیکشن کیږي او سلیکشن بیا داسې هم کیږي. کله چې د ماوس پر رائټ باندې کلیک کوم او دا داسې راکاږم نو دا زما سره هم سلیکټ شول، داسې هم زما سره ډیلیټ کیږي. بیا بس په مرګرو په نننۍ ویډیو کې دومره. د بلې ویډیو پورې مالی اجازت راکړئ. د الله په امان او زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټایمز سبسکرایب کړئ.